سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ موږ د دغې کورنۍ ویډیو مخکې شیر کړی و، نو یو بااحساس ورور د فرانسې څخه مرسته رالېږلې ده. دغه مرسته موږ دغه کورنۍ ته ورکوو. احساسات یې له تاسو سره شیر کولو. موږ سره اوسئ. په زړونو دی پروت غم لکه خمار خوشحالی، غم لکه خمار خوشحالی، نموی پکار خوشحالی، زپخ پللار خوشحالی، زپخ پللار خوشحالی، لاخو مو پزړونو دی پروت غم لکه خمار خوشحالی، غم لکه خمار خوشحالی. السلام علیکم. څنګه یې ښه یې؟ شکر دی، مننه. تاسو خپله ښه یې؟ مور دې چېرته ده؟ مور د ستره لور مې مړه وه، ماشوم به د هغه هلته تللې ده. زموږ کور کې نور څوک نشته. هغه سبا یې هلته لاړله. بیا مې مور مې هلته ځای کې څو بېله وشو، ته چې داسې مې ورته بند کړې. ما ویل پلان نشته. مور دې شپې ورځې څنګه تېروئ؟ بس شپې ورځ دغسې تېرېږي. دا یو څو ورځې کېږي مونږ بس ټول لږه یې واړه هم جاړي دغه کوي. اوړه هم نشته کور کې بوره. دا څو ورځې کېږي مونږ روجې نیسو. په د دې د جاته نیسو چې موږ د خدای پاک موږ ته روزي ده وکړي. تاسو موږ سره مرستې وکړئ. او بارانونه خو کېږي، څنګه کوټه خو نه څڅېږي؟ ول دا کوټه هم راوڅڅېده، هغه کوټه هم راوڅڅېدل. تشنابونه هر څه په بکسونه هر څه پکې لانده شول. اوس هم نه کېږي چې شي ورته والو کوټې سر نه راته وکړو. او یخني ده، ژمی ده. دا ماشومان زموږ نه هر څه غواړي. زموږ د پلار وسه نه کېږي. زلمی ورور مې مړ شو. پلار اوسونه قرضونه د هغې دپاره وکړل، دغه شول. اوس دې شیشو دغه دروازو ته مو وسه نه کېږي چې پرې ووایو. نو تاسو هم دې لوڅه کوټه کې اوس هم لیده کېږي؟ نو چې دغو نه کوم چېرته لاړ شو. یو وار هملته کوټې راواچ راباندې ورانې کړې. دا یې خلکو روجو کې خوبونه کول. نو بس موږ به روجو په خپله باندې دا کوټې را جوړې کړلې. بس اوس هم وسه نه کېږي چې اوس ورته دروازې والي، ورته اشدارې والي، یا د دې ماشومانو دپاره څه پیدا کړو. مونږ مدرسو کې رانه هر څه غواړو. مونږ د پلار دغه ته ګورو چا دغه به مونږ چې ځو پردۍ بکرې والو وایلو بس مدرسې ته پکې ځو چې راشي بیا مړه ته ولاړې بس بیا ته بکرې خپل بکرو دپاره پیسې نه لرو. خاخورکي خبر شو چې پلار د بچیانې خرڅولې د اوړو لپاره. هو بله ورځ مې پلار مونږ جومات ته ناست و. پلار مې په ژړا شو. دا زموږ رخسار دي. بیا مې غټه بکرې وه او شمسي وه. هغه مې پلار واخېستې ستا یې خرڅه کړه. دې ماشومانو دپاره یو 2 منه اوړه راوړل. بل چا دغه وکړل، هغې ته 1 من اوړه یې راولېږل، جوار یې راوړل. مونږ د دې اوړو دپاره دغه کړل ماشومانو دپاره. غټه بکرې وخرڅم کړه. اوس بس مونږ تیاره کې ناست یو د شپې څه به وکړو. وس هم نه کېږي چې د ماشومانو دپاره اوړه ووړو. خاخور جانې ستاسو ویډیو ما مخکې شیر کړی و، نو یو بااحساس ورور د فرانسې نه مرسته رالېږلې. دغه پیسې واخلې وشمارې او هغه ورور ته څه ویل غواړي. موی پکار خوشحالی، زپخ پللار خوشحالی، زپخ پللار خوشحالی، لاخو مو پزړونو دی پروت غم لکه خمار خوشحالی، غم لکه خمار. 8,000 ورکوي. څو دي؟ 8,000 هغه ورور چې دغه مرسته رالېږلې هغې ته څه ویل غواړي؟ هغې سره دې الله مرسته وکړي چې دې موږ سره مرسته وکړله، او هغې ته دې الله ورکړي چې ډېره تېره زموږ د مشرانو کشرانو سره چې دې زموږ سره مرسته وکړي. او موږ په دې پیسو باندې دې ماشومانو ته اوړه ووړل او موږ به پرې ځان ته چی غواړو او دې سره خدای مرسته وکړي. خوشحاله اوسئ. د هغې خدای دې ته ډېره تېره ورکړي. د سوراب ورور څخه نړۍ مننه کومه چې له دغه کورنۍ سره مرسته وکړو. نو دوی به اوس په دغه پیسې باندې خپل ضرورت رفع کوي، اوړه به اخلي او ژمی هم دی هېڅ هم کور کې نه لري. نو هیله کومه د سوراب ورور څخه چې همداسې تل موږ سره همکار پاتې شي. او په هېوادوالو په تاسو باندې هم غږ کوم چې تاسو هم همداسې د غریبو لاسنیوی وکړئ، ځکه چې دوی پر موږ باندې حق لري. نو باید د دې ضرورت موږ پوره کړو. که چېرې غواړې مرسته وکړې نو زما د وټساپ شمېره ده 080 د لیدو څخه مننه.